ابو مسلم خولاني رحمه الله هغه یو متنبي او سره او چې د ځان د نبوت دعوه وکړه. هغه ته ویل چې ته دا منې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی دی. هغه ویل اللهم نعم بالکل منه. ته ما منې چې زه نبی یم. هغه ویل زنا ورم. بیا ته ویل محمد رسول الله منې. ویل هو بالکل منه. زمونږ رسول دی. ما منې چې زه نبی یم. ویل نه زنا ورم. خلقو دی ویل دا دله سزا ورکړئ، دا خو زما نبوت نه مني. په دا هغه زمانه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، دا زما نبوت نه مني. نو دی اور ته واچو. چې اور ته واچو رب العالمین دی د اور نه راخلاص روغ رمټ. کله چې لاړ د ابوبکر رضی الله عنه زمانه وه، عمر رضی الله عنه دی وپېژانده. هسې د علاماتو نه یې وپېژنده. زړه یې پې داسې ورغی چې یاره دا هغه سړی دی. هلکه کوم ځای نه راغلی؟ یمن نه. بیا یې راټینګ کړه چې هغه سړی چې هلته هغه اور ته چې دانګلي. نو هغه وویل چې هغه یو سړی دی، عبدالله بن سعود نوم یې دی. نو هغه ویل چې زما دا ګمان دی چې دا ته یې. نو بیا یې دروغ نه شو ویلی، اوس یم. ابوبکر رضی الله عنه سره کېنو چې هغه ذات لره حمدونه دي چې زموږ په امت کې داسې خلک پیدا کړل چې الله ورسره داسې وکړه څنګه چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره کړي. زما عزتمندو یو سړی به مؤمن وي، الله به نه ساتي، الله به حفاظت نه کوي. دا منطق نه مني، دا عقل نه مني، دا ذهن نه مني. ځکه دین دی د حفاظت دپاره، دین دی د بچاو دپاره، دین دی د دې دپاره چې ته د ځان نه یو قلا راتاو کړې، دیوال فولادي دیوال د ځان نه راتاو کړې. آیت الکرسي ووایې، فولادي دیوال د ځان نه راتاو کړم، تا ته څه شی ضرر نه شي درکولی، مګر هغه څه به کېږي چې الله درته کوم فیصلې لیکلي هغه به کېږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسې نبي دی. خپې ماته شوې ده، خپې ختې ده، غاښونه یې شهیدان شوي دي، مخ مبارک یې زخمي شوی دی. دا د الله فیصله وه، دا فیصله الله کړې وه چې زما نبي دومره عزتمند دی چې په خپل دین باندې او زما په دین باندې خپل مخ زخمي کېږي، دا غاښونه چې دی زخمي کېږي، خپې چې دی دا اوړي راخېږي ماتېږي، بدن ته تکلیفونه رسېږي، بلکې د دین د وجې نه ورته زهر ورکولی کېږي.